ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صدق الله العظيم. الله جل وعلا امت د نبی کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم خپل احسان بیانوي او د احسان سره سره امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قسم تتسلا الله ورکوي او په درېیمه درجه کې امت په دې باندې خبروي چې کوم چا پیروي د الله د پیغمبر وکړل او کوم چا دین اسلام قبول کړي هغه د دستورو انتظار کوي. هغه دې دستورو انتظار کوي
او د دې سره الله جل وعلا هغه د مخلصو مؤمنانو تذکره هم کوي اور هغه د ضعیف الایمان والا بیانم الله رب کی اور دا یقیني خبره ده چې قرآن د الله او پیغمبر ته نازل شوی وو یوازې د الله د پیغمبرو دا قرآن که یوازې د صحابه کرام رضی الله عنهم نه دغه قرآن یوازې د الله د پیغمبر وو نه هم دا قرآن د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دوی دي بلکې دا قرآن د الله د پیغمبر نیولې بیا راځه تر انتهای انسان پورې چې کوم انسان دا قرآن د هغو د ټولو دی یاو او کما فتح چې الله د الله او پیغمبر ته ورکول یا کم بری اور کامیابی چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ورکول د اسلام په خاطر باندې د قرآن په خاطر باندې هغه بری بنن ما او تا تم راکړي د اسلام په خاطر باندې او د قرآن په خاطر باندې او زما استاد ایمان په خاطر لکه څنګه چې د الله د پیغمبر په دور کې څه کسان داسې انسانان وه چې اولین بار تازه اسلام ته راغلي وه دا اسلام اور ایمان یې وزړه ته مکمل نو شوه سوی نو د دې څخه مفسرین تعبیر په ضعیف الایمان باندې کوي یا او داسې انسانان هم وجود درلودي د دې سره منافقینو هم څوک درلودي وجود درلودي کامل ایمان والا څوک وه ډېر وه نن چې ورته وګورو دغه ضعیف الایمان انسانان الله جل وعلا دې موږ تاسو ضعف ایمان وساتي نن ضعف الایمان والا ډېر دي کامل ایمان والا لږ دي او منافقین خو نو پکې خر دي هغه وخت کې کامل الایمان ډېر وه خو خالي تاسو و دې ځای ته فکر وکړئ یو اعلان د الله پیغمبر کوي یاو اور یا یو اعلان صحابه کرام رضی الله عنهم کی دعا یا اعلان د وخت امیر المؤمنین په نامن دور کې کیدره د دې اعلانو په مابین کې څوک سفر شته یقیني زه به یو ژوندی مثال درک یو نفر ولاړ شوی داسې در په در یو ټوکر یو خاک به سر داد وهات خبرې کې واړه واړه بچیان مې پاتې دي خو د دوی د خوله دی عادت شوي و اخر وایي واړه واړه مور پلار مې پاتې دي دی در په در نو خلک څوک نه کوي وایي یا لس یا شل یا سل ورکړي بل واري اعلان د علاقې مولوي صاحب ورته وکړي دا سړی در په دره دی رښتیا هم د اشنا اسمان زوی دی شی نه لري تاسو شی ورکړي که سل ټولولې نو بیا زورو ته ورسېږي که نه په د اعلان کې فرق شته اوس نو د دواړو جهانو سردار د الله پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان کوي آیا ډېر خلق به و جهاد اور مرګ ته آراسته کېږي اور که نن شیخ صاحب وکړي داسې لږ فکر ځان سره چې په هغه دور کې چې د الله پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد اعلان کوي او صحابه کرام او مؤمنان راغوښتل د کفر و مقابلې ته بل یو کار نو تبلیغ ته نه راغوښتل سیروزې ته نه راغوښتل عشري و چلي و سال و څلورمایې ته نه راغوښتل د ملایي کولو دپاره نه راغوښتل چې ته به د ملایي کوې مسله به دې نیولې نه دې ته نه راغوښتل تجارت ته نه راغوښتل کاروبار ته نه راغوښتل څه ته راغوښتل مرګ ته راغوښتل صحابه کرام چې کوم کامل الایمان والا وه والحمدلله ټول کامل الایمان والا وه ټولو په لبیک ورته ولاړ ټول په لبیک ورته ولاړ خو بیا هم په هغه دور کې داسې انسانان پیدا کېږي چې د الله د پیغمبر صف ایله کوي انا لله و انا الیه راجعون د الله د پیغمبر صف ایله کوي یاو او په هغه دور کې داسې انسانان پیدا کېږي چې د الله د پیغمبر د صفه څخه په غلا تښتي یاو
یا د الله و پیغمبر ته علی و بانی کې قرآن را نقل کوي دعا او یا د الله د پیغمبره خو راغلي وي خو دلته بیا دا لغازونه زیات لغازونه پېژنئ دا فالتو خبرې چې ځان د اسلام خواخوږي هم بولي چې دی څوک د اسلام خواخوږي دی اور د دې سره سره بیا دلته څه کوي په اسلام پسې طعنه بد هم وایي دلته څوک وایي په اسلام پسې طعن بد هم څه وایي د اسلام اور د مؤمنانو څوک هم کوي غیبت هم کوي خو بظاهره دا دی د ځان هوښیاري بولي او دا انتها د بېعقلي ده دی بظاهره ځان هغه درجه د هوښیارۍ بولي چې زه لږ هوښیار یم اور دی د خدای قرآن وایي چې خپله کلمه والله قسم زده امنت بالله یې نه زده خپله کلمه یې نه زده د قرآن د لمانځه ترجمه خو به غلطه کښېږ ده د لمانځه مکروهات و فاسدات خو به غلطه کښېږ ده او پر دغه خبیث باندې چې واده یې کړی درېیمه یا څلورمه یا پنځمه یا میاشت بعد مینه هم پر طلاق کړي دومره جاهل مطلق دي دومره جاهل مطلق دی راولاړېږي د امت و هغه سرمایې ته د امت و هغه مالګې ده د امت و چراغانو ته بلکې د امت دپاره چې کوم الله جل وعلا ستوري و لمرونه ټاکلي دي هغو ته دی مشوره وکړي ظالمه ستا استنجا نه ده زده چې دا خپل دا بوی په څنګه ورک کړم ته به څنګه علماو ته مشورې وکړې ته د خپل معینې د جواب نه یې ته به څنګه د کفر جواب وکړي د معینې د چا نه یې د جواب نه یې د کفر جواب به کله وحاشا استکې د کفر د جواب دپاره الله غیرتمند پیدا کړي دي غیرتمند انسانان دي هغه انسانان دي چې زما او ستا سره په وسه نه ده نو په اوس دور کې هم دغه شته هغه دور کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره په یوه ښځه کې اوسېدل مګر بیا بیا خبرې کوئ الله یې را نقل کوي اور دا یقینا په دې کې یو شک نشته د صحابه کرامو دپاره که مشران و که کشران و د ټولو دپاره یو دومره سخته صحنه وه یو دومره سخته صحنه وه یو دومره زیات امتحان و یو داسې سخت امتحان و چې الله جل وعلا نه مخکې پر راویستلو نه بیا وروسته پر راغلی داسې امتحان حالانکې پر صحابه باندې ستړي راغلي دي دا یقیني خبره ده د الله پر پیغمبر ستړي راغلي دي خو اما دا داسې ستړی وه چې نه مخته نیسلو نه وروسته نیسلو دا داسې ستړی و قرآن دا ستړی را نقل کوي دا ستړی ولې ورته پېښه شول دا ستړی ولې رالل نور یوه وجه نه وه خالصي ایمان پر الله او د الله پر رسول باندې درلودي بل یو کار نه وکړي نو دا ستړی راله څه وخت رالل په پنځم کال د هجرت یا په څلورم کال په اخرو کې دا ستړي صحابه ورته رالله هغه وخت چې پر مدینة المنورې باندې ناټو حمله وکړه څه حمله وکړه چې راته ووایاست ناټو حمله وکړه دا ناټو انګریزي لفظ دی ښه دا ناټو څوک دی انګریزي پر لفظ دی او چې موږ تاسو دغه لفظ د ناټو د عربي ته واړو بیا دې احزاب بولو بیا دې څوک بولو احزاب دی بولو احزاب معنا ډېرې ډلې اوس به هم که نه دا ناټو خو به دغه وي چې معنا بیخي ډېر څوک سره جمع شوي بعینه حبه کټ مټ همدغه کیسه وه د یوې ذرې فرق یې نشته والله د صحابه کرامو همدغه حال و لکه نن چې د دا خاص د مؤمنو مسلمانانو کم حالت د صحابه کرامو همدغه حالت خو دا بېله خبره ده چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم همدغه حالت و د دې سره سره مفلسین ورسره وه خو مؤمنان الحمدلله بیا هم داسې نه دي راغلي چې یا 2 ورځې یا 3 ورځې د شي څکه ونه کړي صحابه کرامو په دغه دور کې خوراک هم پر بند قرآن دا صحنه را نقل کوي الله را نقل کوي او پر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې احسان بیانوي پر موږ احسان بیانوي داسې وړونو ستړی نشته داسې امتحان نشته او دا رقم
لشکر نسته چې پر مسلمان دې راغلی وي بیا دې مختوره تللي نه وي الله موږ ته دا زیری راکړي الله جل وعلا دې موږ تاسو په سترګو وویني چې اوس شانې چې زړونه مو په یخ شي اوس په یوه طریقه زړه نه په یخېږي په یوه طریقه او بیا الله جل وعلا صحابه کرام بلکې ټول مؤمنان په دې باندې امر کوي چې کوم وخت ما فتح درته راوستل تاسو زما ذکر وکړئ ما په یاد ولرئ ما یې نه کړي غرور ونه کړي لویي ونه کړي که وکړل هغه نعمت چې مې درکړې درڅه اخلم نو دا د یقیني خبره وه چې زموږ تاسو څخه د غرور سوی د مؤمنانو څخه یو قسم ته تکبر سوی یو او دوهمه وجه دا ده چې مؤمنانو به قومیت کړی دی دوی وجې درېیمه وجه یې غټه وجه دا ده چې مؤمنان د الله جل وعلا چې کوم راهنمایان د دین دپاره استولي چې علما دي یا طالبان دي د هغو څخه جلا شي الله جل وعلا مؤمنانو ته دومره عظیمه فتحه ورکړل دومره عظیمه فتحه ورکړل د الله د پیغمبر قول دی چې داسې فتحه به الله ورکړي چې په دنیا کې بې مثل نه وي لیدل سوي د داسې غنیمتو د داسې فتحه یقینا مؤمنانو ته الله ورکړل چې کوم وخت روس مات یو عظیم غنیمت یو عظیمه فتحه وه چې چا یې مثل نه و لیدلی خو بیا هغه انسانانو چې همدغه کافر یې مات کړي وه هغه یا لویي وکړل او ریا یې بې علمي وکړل او ریا یې قومیت وکړي یا یې د علماو څخه ځانونه لرې کړل بس تقوا نه ورسره وه دغه حالت ته ورسېدل چې بیا خود به خوده سره اخته وه اوس چې الله جل وعلا دغه مؤمنان چې دا نن ورته ولاړ دي د امریکې وماتېدو ته الله دې دغه شان په دوی باندې نه تکراري کړي لکه څنګه چې د الله د پیغمبر تک ټول دنیا کفار یو شول د ټول دنیا کفار څوک مالي ورسره ملګري وه څوک جاني ورسره ملګري وه چې کم په مکة المکرمه کې کم قومونه پراته وه د ټولو دا څوکو په اتحاد و چې موږ تاسو به د الله د پیغمبر چې دا کومه ځاله ده د مؤمنانو چې کومه ځاله ده چې مدینة المنوره ده دا به د خاورو سره خاورې کړو دغه مؤمنان به د مخه باسو دغه انسانان هغه انسانان دي چې زموږ ستاسو بادشاهي ته تاوان ورسوي موږ ملکۍ ته تاوان ورسوي موږ سردارۍ ته تاوان ورسوي موږ خدایان نه پرېږدي موږ بتان نه پرېږدي موږ نه پرېږدي روزانه یې ډله غټېږي ټول کشران یې را خراب تیره ټول څوک یې خراب کړ ټول کشران یې والله دغه خبرې به کېدلې وخت کم دی کنې ما به ټکي پر ټکي درته ویلی دې کشران را خراب کړل راسې یو خو د دوی څو ګل شور وباسو په مدینة المنورې کې د الله پیغمبر د یهودو سره څو کړې وو معاهدې کړې وې یهود هم پراته وو په مدینة المنوره کې څلورم کال ده هجرت و 2 کاله د بدر د غزا تېر شوي وو فقط 2 کاله تېر شوي وو مؤمنانو تازه تقریبا پر څو نه وه دلیل خو بیا هم دغه نه و چې جنګ د چا سره سوی و د کفارو سره سوی دا و چې دوی پراټول شول په مدینة المنوره کې د الله د پیغمبر سره څوک پراته وو په مدینه کې بنو قریظه پراته وه هغو هم د الله د پیغمبر سره په معاهده کړې وه ول موږ بس ستا د دښمن مدد پر تا باندې نه کوو نه ستا مدد کوو چې ته د کفار سره جنګېږې موږ ستا ملګري نه کوو او که کفار رالل له تا سره جنګېدل د هغو ملګري نه کوو موږ درته نه اخلو په چا کار نه وکړو یهود خو ډېر خبیث انسانان شو د یهودو چې کوم شیطانتونو خباثتونه سړی ګوري په دا اوس دور کې ټول دنیا ټول مؤمنان چې ستړي کړي دي یهودو ستړي کړي دوی هم دلته پټه معاهده د چا سره وکړل د احزابو سره وکړل د دې نافو سره یې وکړل تاسو ورته ګورئ چې زه دا خبرې درته کوم ته سپیکر ورواچوي دوی هم دا خبرې ورسره شروع کړلې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اریان سره چې په مدینة المنورې د څه کوو حال معلوم شو د مکة المکرمې د خلقو حال معلوم شو چې هغه راځي پر مدینې باندې حمله کوي د الله پیغمبر خندق وکړي څوک یې وکړي خندق پېژنئ دا شاوخوا چې غار وکاشي دا یې وکړي د حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې خو دلته بنو قریظه چې هغه د خندق دې خواته پاته وه هغه خواته نه وه پاته خندق د کفارو د فارس
بنو قریظه دی خوا کې یهود ماته دلته د یهودو خباثت څوک شو معلوم شو چې دوی هم معاهده ورسره کړې ده هم په دغه حالت کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د مدینه المنورې د ښار وتلي و خندق ته ورغلي وه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ملګري وو خندق ته کې دي غارېدي صحابه کرام اخته دي دلته دغه خلکو جاسوسیان ورته کولې په کلي کې دننه څوک پیدا سو جاسوس پیدا سو دي جاسوسان ورته کولې حالونه یې ورسول یقینا په داسې حالت کې سړی وګوري کور هم خالي وي ځای هم خالي وي پیسه هم نه وي لوږه هم وي تنده هم وي او یو څو محدود صحابه کرام وي هغه د معیشت د حالت باندې هم کمزوري وي او په سیاسي لحاظ باندې د دنیا اړیکې نه وي ورسره کفر ټول ملتونه ټول د کفر ملګري وي د الله د پیغمبر د دشمنانو ملګري د مایوسي حالت دی که نه او که نه یقیني د مایوسي حالت الله د پیغمبر د صحابه کرامو رضی الله عنهم په ټول دنیا کې داسې څوک نه درلودي چې دی وژاړي څوک یې وشو ورپاتې اوس چې د بلکې دوی انسانان یې نه درلود ان د دې انسان یې نه درلودي چې دی لیدلی وی بل چا راپورته کړی یو خپل صحابه کرام دغه و چې یو تر بل یې ځان قربانوي د هغو بیا وس کم وس یې نه درلودي یقینا دې د ستړي حالتو په صحابه کرامو رضی الله عنهم باندې نهایت ستړي حالت صحابه کرام اخته وه دا خندق یې غاروي بیا یو ډبره راغلل د الله پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور روان شو د خپل پټیه د خندق ته غاړې پر غاړه باندې وکښېښول ډبره چې راغلل د الله پیغمبر روان شو دا مفکور ورته وایست ټوپک ورته وایست سوټۍ ورته وایست هر څه ځای یې راواخېسته ډبره یې په ماتول حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کمیس مبارک لږ څوک خلاص شو صحابي رضی الله تعالی قسم اخوي ما د الله د پیغمبر چې کوم وخت د ځګر ولیدي د خاورې د الله د پیغمبر په ځګر کې پرته وه او د الله پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لوږې پر نس باندې ډبرې تړلې وې خو بیا هم د خندق قار نه یې یخته الله پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو څټک د ډبرې سره کې د ډبرې سره د سر کې پورته شو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د خندق پر غاړه باندې الله پیغمبر ته سلمان شهید ولیدل هغه د الله پیغمبر چې ولدا بسر کې چې پور سو والله ما د کسرا او د قیصر او دروم د کسرا او د قیصر څوک مولیدل ماڼۍ مو ولیدل او هغه بلډینګان مو ولیدل چې الله جل وعلا د صحابه کرام رضی الله عنهم په تسلط وکړ دعا ما یې وویل الله ول روم به الله وچاته ورکړي د الله پیغمبر ول لکه بیا څوک ولیدي روم ولیدي دریم ویل الله پیغمبر وفرمایل چې د تمام دنیا تسلط به الله صحابه و کرام او مؤمنانو ته په لاس ورکړي ډبره څوک سل ماته شوه کوم وخت چې ډبرې څوک سلې یوه ډبره وه یا درې ډبرې خو بهرحال ماته شوه حضرت نبي کریم اسلام د باندې راووتې احزاب رالل شاوخوا پر راوګرځېدل مدینه المنوره څوک شول محاصره شول د چا د لاسه د قریشو د لاسه مشر یې څوک و حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه یې مشر څوک حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه الله مې د ده تر نامه قربان کړي دا انسان یې څوک مشر اسلام نو مشرف شوی تر دا وخت الله جل وعلا او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته څوک ورکړل فتح ورکړل وروسته خبره درته کوم الله سره ته فرمایي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا اے هغه انسانانو چې تاسو ایمان راوړي اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا دریات کی نعمت الله دا الله یو عظیم نعمت کی فتح ده علیکم پر تاسو باندې اذ جاءتكم جنود اذ هذا زمان جاءت چرال التاسو اے مومنانو جنودا لشکر راله فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الله فرمائے فارسلنا عليهم الله وی لشکری پر تاسو را تاسو تاسو د نور تر تسلط لاندې وات تاسو په ستړي حالت کې وات
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله وی ما ستاسو مدد په باد باندې وکي وجنودا لم تروها. الله وی د خپل جانب من لشکر راواستولې. الله جل وعلا مؤمنان ته د خپل جانب فوج راستي. ولي کفار ټول سره یو دي، مؤمن یو پاته دی. چې کوم وخت یو پات شو مدد دې ضرور الله کوي. لکه نن چې ټول مؤمنان یوازې پاته دي، د مؤمن نصرت نن پر چا دی؟ پر الله باندې دی. یقینا هغه دور دی، نن هغه دور دی. هر مؤمن تر ویلې ساتي، هر مؤمن دا رقم دی چې مؤمن وي، والله تر ډېر څوک ساتي ویني ساتي. نن مؤمن و هغه حالت ته رسېدلی دي چې اور پر بلې د دې سړی نشته چې اوبه باندې ټیکي اور یې مړ کړي، د پوکېدو والا یې ډېر دي، نور مزید یې اور ورتازه کوي. لکه څنګه چې احزاب یا ناټو پر مدینة المنورې حمله کول، همدغه شانت احزاب یا ناټو نن پر مؤمنانو حمله کړې ده. د ټول دنیا پر مؤمنانو نن حمله کوي. لکه څنګه چې الله د مؤمنانو په هغه دور کې مدد کوي، یقینا نن بیا هم الله څوک مدد کوي. خالد زموږ ستاسو امتحان پاته دی. الله جل وعلا چاڼ ورکوي چې خالد او طیب دا پاک او خبیث سره جلا کوي. ورځ په ورځ والله چې ورځ په ورځ تېرېږي، په خپل قرآن مې نور ایمان مضبوطه کېږي، په خپل قرآن مې نور ایمان مضبوطه کېږي. سړی چې کشر وي هغه ته دغومره معلومات نه کېږي چې څومره سړی خبرېږي دغونه په قرآن باندې ایمان مضبوطه کېږي، چې څومره سړی خبرېږي او څومره د سړي علم زیاتېږي دغونه په ایمان په قرآن باندې زیاتېږي. نن چې کوم د دې انسانانو و خبرو ته ګورو، والله داسې انسانان وه چې په 2010 یا په 2011 یا په 2012 یا په 2014 کې عباست نه معلومېدی. د مؤمن ملګری و، د مسلمان ملګری و، د الله جل وعلا د دین فاسبانو، مګر اما لیکن چې کوم وخت 2014 2012 2013 راتلي ایمان یې د لاسه ورکړي، نن برملا غږېږي وایي نشته. والله هم د عوامو په شکل کې ستا پیدا شول، الله ښکاره کړل، چنګ دي غلبې دي ورته پروت دی، الله یې شرعي. دا قرآن راته وایي دا زه نه وم، الله وایي زه مو سره جلا کوم. الله وایي زه مو سره جلا کوم. دا څوک وایي؟ قرآن وایي. او واقعتاً جلا کېدل شروع دي. علما هم لاړل، شیوخ هم لاړل، پیران صاحبان هم لاړل، عوامو خانانو ملکان صاحبان هم لاړل، خو الحمدلله دا څه انسانان لاړل مکمل نه دي تللي. بیا هم پاته دي، شکر دی الحمدلله پاته دي. داسې انسانان اوس هم پاته دي چې په اسلام باندې پاته دي. د خبرو والا خو مفتي ډاکټر هغه ډېر دي، هغه په اور دور کې وي. اوس درته وایم إذ جاءكم وريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله فرمای وای ما ستاسو د نصرت دپاره، ستاسو د مدد دپاره، ستاسو د کامیابۍ دپاره الله وای ما باد راواستوئ، اور ستاسو د کامیابۍ دپاره مې ملایکه راواستولې. وجنودا لم تروها. الله وای داسې لښکرې مو درته راواستولې چې تاسو نه لیدلې. ای الله زموږ هم نصرت په همدغه انسانانو به دغه مخلوق ته وکړه، تاسو اوس سره نه. والله وكان الله بما تعملون بصيرا. والله الله جل وكان الله دی الله بما تعملون بصيرا. الله وزمو هر عمل وینم چې زما د وهمه کم عمل کوي هغه وینم، چې نن زما د دشمن د وهمه کم عمل کوي هغه وینم، چې نن زما په لاره کې زما په ډله کې داخل است الله وایي زه مو وینم، که مې نن دشمن ته ورغلی است امو الله وایي زه وینم. دا د الله جل وعلا وایي زه په هر څه باندې څوک یم عالم یم. د هغسې به ځم الله جل وعلا د مصطفی راکړي. انسان وي سپینه جامه به وي، سپینه لنګوټه به وي، هر څه به برابر وي، بظاهره خو به د اسلام خواخوږي وي، خو د حرکت کې به د اسلام د پاره یو لوی لیوه همدغه انسان الله یې ویني. ما ورته خو د ظاهره په خطا شوي، ما ورته په
د ملا په نامه خطا شوي، یا ما او تا د شیخ په نامه خطا شوي، یا ما او تا د مولانا په نامه خطا شوي، یا ما او تا د مجاهد په نامه خطا شوي، یا ما او تا د غازي او د ملک او د خان په نامه خطا شوي. الله وایي زه په ظاهر خبر یم او په باطن باندې څوک خبر یم. او دغه حالت د چا او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم الله جل وعلا په باب باندې نصرت وکړي. او یقیني د الله جل وعلا نصرت په سترګو باندې دا نه دي پټ نه خو ما والله په خپل ویلي پر منبر ناست قرآن مې په لاس کې ما خپل لیدلي امریکانو تک خطا ځي نه ځي امریکانو خپله مې والله لیدل مازدیګر راووتلم امریکانو بمبار شروع کړي وو داسې غر و د مجاهدین په دا چا کې و په غره کې وشل غر و د پټېدو ځای نه درلود امریکانو بمبار شروع کړي وو داسې مسجد ته راووتل ما چې د اسمان ته وکتل والله پر دغه ځای چې کوم مجاهدین موجود و پر هغه ځای باندې ما خپله وریځ لیدل څوک دا وریځ نه و دی خړ ګرد لکه وریځ غوندې داسې اوږده وه چې دا هر څه بمبار یې وکړي د یو مجاهد پزم نه دی وینې شوی مسجد ورته نه و دا کلیوال په مسجد کې نه اسمان تاسو راوځي دا ته د الله نصرت وایي دغه ځای ته ته یې مه سودایم چې دا ولې نه کړم مړه دې ځای ته مه سودایم چې ولې نه شوه مړه دوی خو مړه ورته وایي دا په دغه اوس ویل کېږي ورو چې ما دې ته څوک وایي نصرت وایي او الله جل وعلا د مؤمن نصرت په هر حال کې کوي الله جل وعلا دې موږ تاسو ودین ته راځي نن موږ دین لري نو د الله جل وعلا ونصرت امید نستخفل عملو په خاطر منصر ورسل الله فرمایي إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءكم الله ويدر فيات كي هذا زمان در فيات كي إذ جاءوكم شرال إذ جاءوا شرالكم وتعصى من فوقكم دلوري قارا روان وش قريش يا دلوري قارا روان وش أحزاب يا دلوري قارا روان وش ناتو ومن أسفل منكم ملاوي أغش ترتاتا سلاندي لاندي توك وش دكشك قارا روان وش توك بنو قريزة وش يهود الله ويحق زمان الضياق وإذ ضاغت القلوب وإذ ضاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الله ويحق زمان الضياق تسترجم يخني وليه وبلغت القلوب الحناجر الله ويزرون ودا حناجر ترى رسيد ليه وجه ترخخ ترى رسيد ليه استعصوا وغالة توكرا ورسل زرون را ورسل الدواحم ودخب دمي وقتم دار صحابي دغه حال ټول صحابه کرام پریشان و الله الله ناری وهي چې کورونم دغه صفاتو په کورو کې نارینه نو پاتې شي جنا پاتې وي چې کوم پاتې په کورو کې هغه چې نارینه وای د څه سره پاتې الله وای ایته څوک چې په هغه الله په چا شمیرلو په شدت ورسول الله تعالی فرمایي وتظنون بالله ظنونا وتظنون الله ويتاسكم عننا كول بالله ظنونا قسم گمانونا کول رقم فکرونه درلودل په دغه انتظار چې رب ستاله جانب څخه نصرت کله را روان دی اے الله نن یو محمد رسول الله په مشک وجود لري په ټول دنیا کې یو لمر وجود لري اے الله کنه محمد رسول الله د مځکې پر مخ باندې بنوي اے الله دا ستا دین به تر کومه ځای رسېږي د دې غنه نو اخیستې چې زما مینه بچي شي ولې الله نن احزاب ټول راجمع شوي دي ستا دشمنان ټول راجمع شوي دي پر مدینه المنورې باندې پر یو واړه کلي باندې نن به د الله د پیغمبر د شهادت تمه یې کړې ده نن دا عزم کړی ای الله که نن د الله پیغمبر نه وي نو بیا به د ستا دین تر کومه ځای رسي د الله پیغمبر به لاس پورته کړي ولې زما ربه نن دغه زما څو صحابه کرام څو مفلس انسانان څو فقیر انسانان څو لوږي انسانان نن که د دغه ظالمانو په لاس ورکړي ای الله کوم ظلم به زما د صحابو سره روانې د الله پیغمبر بیا پر دې باندې ژړل بله ژړا نه او دوی دغه ووټ کړو چې مؤمن به د مخه باسو او دغه ناټو چې نن پر ما او تا مسلطه ده والله دغه یې ویل دا څو مجاهدین دي دا به نیستو نابود کوو دوی ویل موږ بیا ختموو دوی ویل موږ بیا څه کوو ختموو بیا جیلونه یې په ډک کړل مابسونه یې په ډک کړل ملکو ته ورسول قسم عذابونه یې باندې راویستل
چې کوم څه په لاس ورتلل هغه یې په شهادت رسول 2 کاله بعد بیا د مجاهد دروازه ور وټکول ور راوځه د سره المخرج په شهادت رسول ویلي دوی د عزم کړو چې موږ مؤمن ختمو سبحان الله مؤمن په مرګ نه ختمیږي مؤمن په مرګ نه ختمیږي او دا د دوی څوک عزم د دوی دا ګمان چې موږ به پر مؤمن باندې ظلم وکړو موږ به پر مؤمن باندې دهشت وکړو موږ به مؤمن وبیرو اما لیکن مؤمن د بوی بیر زوی دی یا الحمدلله نه دی چې کوم څوک مؤمن دی اوس تېر هفته کې یو مؤمن یو طالب د کندهار انتخاب کې و شاید صفا ولسوالۍ کې تحقیق یې ځینې کوي ته خبر څه ده شاید صفا ولسوالۍ کې مؤمن انتخاب کې طالب تحقیق یې ورسره کوي چې کوم ظلمن ورسره سوي هغه وسله خو به سړی نه یادوي ام په دغه تړلو لاسو یې اووه دانې وه که څو دانې مردا کړل 14 دانې وه 14 یې مردا کړل ما به وویل انشاءالله 14 یې مردا کړل 18 یې زخمیان په دا تړلو لاسو ټول ولسوالۍ دا ټول قمندان یې وه طالب چې نیولې وه دوی کمانډویان د کابل او د کندهار ورته راوستي دې ته غیرت وایي و دې ته ایمان وایي الله دې ته داسې غیرتو موږ قربان کړي موږ هم په ځانو باندې نازي شو ولون کور ته کښېنو بالښت سم وپشه پر بله راواړئ چې اصلي غیرتمن خو نو موږ غیرتمن دغه انسانان دي زموږ باندې به هم فخر کوي چې ما بچي راوړي دي هغه باندې دې فخر وکړي چې داسې بچي راوړي لکه دا نن چې په مقابله کې ولاړ دي الله جل وعلا دي دغه منجه او دغه قریبان ټول په خپل رضا کې شامل چې تاسو ورشامل او موږ ته هم الله غیرت راکړي چې موږ منډې مو دغه ځای ته ورسېږو الله راته فرمایي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله وی هم په دغه وخت کې چې کفار د لوړې خوا وه هم په دغه وخت کې چې کفار د کښتې خوا وه هم په دغه وخت کې صحابه کرامو ساز و سامان نه درلودې هم دغه وخت کې چې مدینة المنوره محاصره وه هم دغه وخت کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د لوږې ولاړې دای نه سو یو خو د لوږې دا حالت و بیا د کفر هغه حالت و چې د ټول دنیا کفارو باندې راجمع وه پر یوه ښار باندې الله وایم په دغه وخت کې ما د مؤمنانو امتحان واخیستی وزلزلوا زلزالا شدیدا الله وایي دغه نو هغه حالت و چې د مسلمانان مې داسې وررېږدول کتن زموږ ستاسو نن دغه حالت دی چې هر څه اورو دا بیله خبره ده چې یا نن ما او تا و پنکې ته ناست یا انګېټۍ ته ناست دا ځان ته سوال دی که مؤمن وو مؤمنان د مؤمن په طرف به ځان خبرو والله چې هره ستړې اورو بدن مریض چې هره ستړې اورو پرون بل ورځ کندوز کې بمبار کړي وو یوه ناوې په شهادت رسولې وه یوه بله حافظه د قرآن وه هغه یې په شهادت رسولې وه څه نور کسان وه په ټغو نه یو شي نه یم دونه غیر کړي یو شي دومره نه یم ځیر کړي لکه یو بچی و خپل نیکه یا پلار داسې ټوټه یې غوښه یې ټوټه راخیستو داسې په لاس کې نیولې وه دغه اوس دغه انسانان او یو هغه د ناوې مور ژړل بل دا زما لور په سرو لاسو له چا لاړه دنیا ولاړه د دغه کافرانو د لاسه ټول دنیا ورته ګوري دونه انسان نشته چې خالي وچکۍ ورپاتې یا د یوه خاندان چې 10 کسان 30 کسان والله پلار یې نارې ویلې ول خو په ټول دنیا کې وایي زه پاتې یم خو دا زه څه وکړم د دې سړی نو چې وچکۍ ورپاتې کړي د دې سړی نو چې وچکۍ ورپاتې کړي چې کم انسانان چې نن بظاهر ورته وایي چې زه ستا وچکه در پاکوم چې بظاهر ورته وایي چې زه ستا وچکه در پاکوم بظاهر ورته وایي چې زه ستا پالنه کوم بظاهر ورته وایي چې زه د ملک در جوړوم زه به داسې اقتصاد برابر کړم زه به دا وکړم زه به ها وکړم هغه پرون د ملګرو ملتونو کابل ځای کې ګډ وو چې ویل والموږ دا امریکایانو شکرګزاري کوو زموږ ملک چې اباد کړي امریکایانو اباد کړی دي بجای د دې چې دوی ورته وایي چې نن د زما ولس را ټوکر ټوکر کوي نن د زما دیره را په غم کړل نن د زما واده را په غم کوي نن د زما یتیم را وژړوئ نن د زما شهید کونډه را وژړول زما نن چې څه اثرات یې ټول یې په غم را بدل کړي دا نه سم ورته ویلی اما لیکن دا به ورته ووایم چې تا زما سره ښه کړي دا هغه زموږ ستاسو مسلمانان دي دا هغه انسانان دي دا دلته دا بې غیرته دا بې وجدانه دا هغه انسانان ضمیر نه لري نو دغه انسانان ایمان نه لري والله چې د کفر په ملګري باندې وسیله وي هغه ایمان نه لري چې څوک نه مني راسي په دغه قرآن به زه ورته وایم هر یو چې نه مني چې هغه وایي زه مؤمن یم خو پر کفر مې وسیله دی دې راسي له ما سره دې خبرې وکړي که ملا یي که حاجي که خان یي که پیر داسې خبره دي دې سړیو سره ایمان نشته
دغه انسان چې نن د بل په ناموس خوابده نه کړل، دغه انسان چې نن په ورېنداره خوابده نه کړل، دغه انسان چې نن خپل پر ورېندارې ونه ژړل، دغه انسان چې نن پر خپل ناوې ونه ژړل، والله که دا انسان ته د خپلې معینې بې عزتي فرق ورکړي دا واورئ، دا انسان غیرت نه لري. غیرتمن هغه انسانان چې نن د بل ناموس ساتي، هغه په خپل ناموس هم خوابده وي. الله څه راته فرمایي؟ هغه دور دی یقیني لکه څه چې کړي تېره څه کړي څه کړي پلارو نیکه کړي. هغې موږ وایي که نه وایي څه کړي تېره ورځ پلارو نیکه کړي. چې زما پلارو نیکه څه کړي وو الحمدلله نن یم پر هغه لار باندې روان یم. تاسو اوس چې امین زموږ استاد د مؤمن پلارو نیکه څه کول، نن مؤمنان پر هغه لار باندې روان دي. بیا درته وم چې مؤمن وي ښه یو د هغې شان دی، هغه نه در یادوم. او چې د دوی پلارو نیکه څه کړي وه دوی به هم هغه کوي. منافقین هغه پر هغه طریقه روان دي. څه وایي منافقینو څه ویل هغه وخت څه ول اوس څه وایي؟ تاسو خپله فکر وکړئ. زه خالي د قرآن تورې درته وایم. إذ يقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله فرمایي إذ يقول المنافقين، الله وایي داسې سخته ورځ ده ټول عمر منافق چې ښکاره کېږي په سختۍ کې ښکاره کېږي، په وسایي کې خو هر څوک ته ننیږي، په سختۍ کې سړی مانېږي، په وسایي کې هر یو وسع. الله وایي په دغه حالت کې چې وزلزلو زلزالا شدیدا، الله وایي چې دا مؤمنان مې داسې ورېږدول هم چې دا ورېږدېدل د منافقینو خوب ښکاره سو. منافقینو نارې کړې اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم، هغه انسانان چې په زړو کې د دوی مرض و یا منافق و یا ضعیف الایمان وه، څه ویل ما وعدنا الله، نه ده کړې وعده، ما وعده نه ده کړې الله نبوړ سره الله جل وعلا ورسوله رسول د الله الا غرورا. موږ دوکه کړي موږ ایمان دی اسلام دی، داسې فتح به وي، داسې نصرت به وي، داسې غنایتون به وي، داسې کسرا مې ولیدل، داسې قیصر مې ولیدي، دا مې وکړل. وکړل منافقینو هم دا خبر شروع کړل، په دغه یې خطا کړو. اوس دغه وایي که نه وایي؟ تېره وایي نه خبر مه بیرېږئ، دلته یو شی نشته ومه بیرېږي. وایي که نه وایي دغه خبره نن شروع ده که نه ده شروع؟ ول دا خطا ایستل شروع دي، د بل زوی جلدي. ظالمه خو زم د بل زوی یم تم د بل زوی، ټول د بل زامن دي. په دا ځای کې خو الله جل وعلا داسې شرمنده کړل که وایي چې پرې کړې پزه درلودی په ټول عمر بیا د پزې نوم نه واخیستی. دغه انسانانو که یا شرم درلودی، یا یې حیا درلودی، یا یې غیرت درلودی، یا یې وجدان درلودی، یا یې په ځان یا په ایمان یا په ناموس خوابدېدلی، بیا دا خبره نه وای کړې چې نن الحمدلله زموږ عمرا په شهادت رسېږي، تر امیر المؤمنین لوړه رتبه سته ورونو. وسوځل څو که نه وسوځل څو؟ په پسې یې څوک دی د امیر المؤمنین زوی به وي که نه؟ ولې خو د بادشاه وروسته د بادشاه زوی دی، زوی یې فدایي وکړل چې نه وکړل؟ یوه ځان په اور وسوځئ، په ډرون کې ولاړئ، زوی یې په چا کې ولاړئ، په فدایي کې ولاړئ. دا نن زما او ستا قمندانان چې غوښه نه سره راټولېږي، او دا مولوي افسران سره یقینا والله کې پر ټول دنیا مې والله کور کړی وای د ده غیرت، د ده اخلاص، د ده غیرت او د ده تقوا او د ده زهد او د ده شجاعت او د ده ځواني، د ده اسرار پر هېچا کې وجود نه درلود. مګر اما لیکن والله وایي غوښې نه سره جلا کېدی. دا خو به کمندان و که نو تقریبا په خبر د هغې سړی کاکا خو نو کمندان و، هسې شرم نه لري. دا خلک شرم ولې ولاړې؟ شرم په هغه ځای کې وسیږي چې ایمان وي. دا واوره کوم چا چې شرم نه درلودې فکر کوي هغه سړی به ایمان کېږي، بې ایمانه په دنیا کېږي. بې شرمه سړی الله نه دی خوښ. دا یهود بې شرمه انسانانو الله تر یوم القیامه پورې مغضوب علیهم کړي. بل یې څه ویل؟ بلې ډلې بیا څه ویل؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، والله ويدر فياتي هغه زمانه چې یو ډلې به یې ویل یا اهل یثرب، ای خاوندانو د مدینې والا، لا مقام لکم فرجعوا، د دې ظالمه سره مو نه ده په وسه، د دې ناټو سره مو نه ده په وسه، د دې یهودو سره مو نه ده په وسه، د دې احزاب سره مو نه ده په وسه، د دوی د سلاو سره مو نه ده په وسه. لا مقام لکم فرجعوا، تی لره نن ځای نسته، تی لره نن فتح نسته، تی لره نن کابې نسته، کامیابي نسته. فرجعوا، ولاړ چې خپلو کورو ته ولاړ د الله د خبرو، د الله د پیغمبر په خبرو باندې مه دوکه کېږي. د
الله د پیغمبر په خبرو مدو کې کېږي دې سره پسته چې په واسه نه ده آیا موږ ته ویل کېدل که نه ویل راکړي جواب همدغه ناټو چې راغلل موږ ته دغه درس نه راکوئ و د دې کافر سره نه ده په وسه ما ته یو وخت یو چا خبره کړې ده والله ټول عمر مې هغه خبره بې یېره نشي ټول عمر مې هغه خبره یېره نشي دلته بد حالت و سبحان الله پر مؤمنانو باندې بد حالت و په تخار په دغه علاقو کې په شمالي کې پر مجاهدینو بمبار شروع د مجاهدینو تر سترګو تر غوږو تر پزې وینې را روانې وې شپې کوم انسان زړه ته کېدی دی ما ته وایي د دې سره سپی نه ده په وسه دا یو شعر دی شعر دا به په مابین کې پروت ټول دنیا به پر ګرځېدلې وي شعر سره چا نه ده په وسه زړه یې داغ را جوړ کړی دی زړه یې داغ را جوړ کړی دی مګر مالکینه هغه شعر دی 3 ورځې مخکې ټرمپ یو ځای خبرې کولې دا ټول دنیا باندې وخندل تی به لیدلي ټول دنیا باندې وخندل بې شرمه درواغ دروغجن ایستلې دا به الله هم نور هم ذلیله کړي تاسو ورته ګورئ نور بیا دغه شعر بیا الله دې ګیدړ کړي یا دې ګیدړ کړی دی چې اوس موږ په ګیدړتوب اله دې اوله اجنډه دا وه چې مؤمن به د مځکې پر سر باندې نه وي کم مسلمان چې پاتې و د هغه اسلام هم زما په خوښه باندې وي مګر اما لیکن هغه مؤمن کې جولې نیولې وای سوله را سره وکړو سوله ته لیدلې دا ټول نارې وي که مې کرسته غواړې که مې پرسته غواړې دې نارې چې دا بل موږ زوږی هر ځای غواړې زه در سوله در سره کوم هغه انسان دی چې ټول باید دا قتل چې نن ته څنګه سوله ورسره که ظالمه که دهشتګرو خو پرون هم وو نن هم دی معلومه ده چې الله جل وعلا ته ذلیله کړې ته خوار کړې الله دې نور خوار کړي تاسو اوس وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لا مقام لكم نسل تعصل زائد فتحي فارجعوا لارسي ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة الله وي بلد بيدا وي الله پیغمبر تبرال الزاري بكولي سخت حالته في براله الله پیغمبر ستا قربان سمه ستا تر نامه مې دې الله قربان کړي الله جل وعلا دې یاله دا بس زه خو نو سره خو شم دغه مناسب به دغه ورته غږېدي الله مې بس ما دې خدای دا صحابه کرامو د څه ستې چې بس څو کور مې دغه خالي ولا دي خالي فالي دې څوک نشته اکور ولا مې دغه سره مازوره د اخر دا سینه دا خبرې کور شي نو د به کور ته ورسنه اکور مې ته وینې دا پر دښت پر بیا باندې کورونو معاوره دې معنا خالي اورته پکشي دا ایلیه باندې د کولې د الله پیغمبر تک څنګه پټ وتشکده تک څنګه دا باندې کولې د الله پیغمبر چې اجازه وغوښته لاس څه خلا وخت وستا کولې وای وستا تبع کور وسه دا منافق الله پیغمبر نه راګرځول مون صحابي اجازه نه دي اخیستل الله وای دا هغه انسانانو اجازه دي نه اخیستل تاسو هغه انسانانو اجازه اخیستل کله بل کنده وسه يهود او نصارا او مشرکین ورته ښکار شوی الله وای ایمان دې پریشي څه په پریشي وای ایمان دې پریشي دا صورت واجب دي إن بيوتنا عورة الله فرمای وما هي بعورة الله ويكورون نو خالي إن يريدون إلا فرارا الله وبل إرادة نظر لود مگر نتیش کې پزړی کې وا باندې بسړی کې کې نه ها د چې وسو چا ته بغیر ورځم په دې پوز دا سړی را باندې غشتل کړه یو څه ولا په واسه نیت د سر کول باندې خان شوارن ومرداري کو او لا سم نه څه دکله کې دا لا سم نه وي پلان دا دا یا به پرغه لگاو کو کدا داخل غنره تر من چې دا ډیر غشش بعد غیر عزت بسوم د املاک دا چې ترکې دا ولا په چوب کې شته زنګون مم د شینو کله دا څه زما مسوار لا ولا علي باندې بکو خبرنه کو ار یو خپل باندې خپل دا نن ولا به تر ټول بلی مجاهد سوي نه په دغه مجلس کې تاسو لري دا باسک مخلوق خالي پټسو په پوسو گزاره او مریو شي نه لشي دا بزلی دا وای که زه په خبر وای چې دا جهاد ځانن مې یقین چې دا جهاد اول انسان بزاین کې ولاړ دی ولی مستا کوم وخت یقین کیږي ستا کوم وخت یقین کیږي ودې دې ته مدریان دا څنګه یقین دي چې دا تاسو نه درنه موس دا څنګه زړه دي چې تاسو روز پر ایمان دا څنګه زړه دي چې ایمان نه دی ورولېدل دا څنګه زړه دي چې قران نه دی ورولېدل په پام پر کړي دا خبرې دي کنه دا د بل فاروزل کیږي چې ما دا وای دا صلات کا وکړه ته ما ته دا وای د پلانا صاحب دا لمه د اسلام خدمت د ډلې سره مکو که د کوپر سره په واسطه ورسره مقابله خدمت په واسطه راغل تکشیر استعمال خپل لاس
چې ته څونه له مخه یې په ګنګیو کې لرګی شوی د غونې بوی دی ډېر د غونه د خپل بوی ډېر امنامات والله د دنیا په عطرو باندې اوس بویان ورکېږي ظالمه دونه بوی دي پاشلي دونه ګند دي پاشلي الله فرمایي ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا الله فرما ولو دخلت عليهم كثير داخل كرسي پردوی باندې من أقطارها دا أقطار د الشار او د مدینه ثم سئلوا بیا دوی ته وایي چې راسئ ثم سئلوا الفتنة بیا د دوی سوال د فتنې و د کفر وکي د الحاد وکي د زندقتوب وکي د مرتدتوب وکي الله فرمایي وایي د دوی پوښتنه سوال د دغه وکي لآتوها خامخا دې ورسره مني دا کتاب به مني دا کفر به مني دا الحاد به مني دا زندقتوب به مني دا مرتدتوب به مني دغه اربکیتوب و ملي پولیستوب به خامخا ورسره مني وما تلبسوا بها إلا يسيرا وما تلبسوا الله ويدي بانتظار ونكي فتغ فتنة بند إلا يسيرا من قرنا لغري بانتظار هغه کې دونه وجدان دونه غیرت وو چې لغري بانتظار چې آیا ورسره کافر او مرتد او منافق سم کنه سم دا زموږ په هغې کې دغه لامل شته علاده قومي مشران یې ودا ته ټاکلي چې اوس زما ضمانت وکړه زه په اربکیانو کې درېږم غلط خو به نه وایه دا اربکیانو کې بغیر له ضمانت درېدای شي یا په ملیانو په اربکیانو په خادیانو په دې کې د غیر له ضمانت نشي درېدای نور زمینان جوړ کړي بیا چې ورشي باقاعده قرآن سره وشي والله لکه یهودو چې څنګه سجده وبت وکړل همدغه یهود چې ورغلل چې د قریش رامستول دا ورغلل وبت کې سجده وکړل قریش ټول موږ نه منو یهود خدای مني که نه مني یهود د حضرت موسی علیه السلام څوک دي امتیان دي خدای مني که نه مني نبي مني که نه مني اسماني کتاب مني که نه مني آخرت مني که نه مني هو دا ټول مني چې دا ټول شامل مني بت سجده کوي یا نیکی خو د کفر د خوشحالۍ دپاره د کفر د خوشحالۍ دپاره و بتانو ته په مکة المکرمه کې سجده ورکړل دغه انسانان هغو ټول تر هغو باور نه کړي چې دوی زموږ ملګري دا موږ خطا کوي ته څه وکړي وبت سجده وکړي دوی وبت سجده وکړي دغه انسانان دا زموږ هغې خو دې هم ولیدي چې هلته ورغلي دا مؤمن دي دوی وبت ته هم سجده وکړه سجده کې پېژنې و چې څه وایي دوی خو دا سجده راوست دا خامخا سر پر ځمکه کښېږدي یا دا داسې سړی ورته ودرې شي او لپاره د عبادت د اخر داسې ورته ښه کې د دې و د سجدې د یوې ځای ته سجده واوري دا د سجده دغه سجده هر څوک څوک ورته ونیسي داسې ورته ونیسي او دا سر ورته څه کې ورته ښه پر دې موضوع به انشاءالله یوه ورځ درته غږېږم دغه ته څوک دا یې وکړه تاسو به هم لیدلي دا یې فکر وکړه سم دم په احترام په تعظیم ورته ولاړه بل تر دې چې مخکې کوم حدیث و هغه هم دغه رقم الله جل وعلا دې ذلیل وګرځوي الله دې شرمنده کړي لکه څنګه چې احزاب الله شرمنده کړل کفار الله شرمنده کړل ولاړل د شپې بعد الله باندې راایستې قصه ټوله پاته شوله خالي ترجمه وشول بعد الله باندې راایستې د شپې دغه انسانانو ورو ته وهم ورولېدي کوچ باندې وکړي ساعت صحابه راغلل مدینه فارغ و هېڅوک وجود نه درلودې الله د دوی هم دغسې شرمنده وګرځوي والله جل وعلا دې دا د دوی بچي چې کوم وخت نن غدر د مؤمنانو سره وکړي په وطن کې چې د امریکایانو یا د یهودو یا د نصارو یا د ناټو سره معاهدې کولې او المؤمنان نه په خبر الله دې داسې ذلیله وګرځي لکه بنو قریظه چې وګرځي بنو قریظه قسم یې نه درته وکړل هغه الله دغسې ذلیله کړل د مدینة المنورې په سوال کړل دغسې الله ذلیله او هغه انسانان چې نن د دوی په بمو باندې سوځل شوي دي یا د دوی په ورو سوځل شوي دي یا د دوی په شکنجو په تعذیبو باندې مجاهدین په بندیان په بندیخانو کې په شهادت رسېدلي دي الله جل وعلا دې ودغو انسانانو ته خپل اجر ورکړي او خاندانو دې الله صبر جمیل راوړي والله جل وعلا دې زموږ ستاسو د ایمان اوښکې راپاچي الله مو دې د کونډیانو اوښکې راپاچي وخصوصا دې الله تعالی زموږ ستاسو و زخمیانو ته شفا کامله ورکړي والله دې زموږ ستاسو مریضان ته چې هر څوک مریضان لري الله دې پرون د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې مریضان ته شفا کامله ورکړي الله دې پر مردگانو باندې رحم وکړي ځوان پرون انشاءالله اجراو کلي د فایده موټر یې ټکر کړي ودون ظلم على ترى ورسېږي پر کومه خوا وژاړي والله چې ته خبر کله موټر یې ټکر کړي د شهادت رسېدلي بل بیا څو طالبه انسانان دي وهغه دي ورته اریاض د پرون رئیس دغه فکر اخیستی بل بیا په دغه حالت کې د جیبه څه پیسې دی یا موټر فکر کې د جیبه پیسې او موبایل جوړ ظالم دغه ځای نه ویني
علما وايي په هدیره کې نصیحت مه کوئ ولې وایي دا قبر چې هدیرې ته سړی راغلی په خپله څوک کوي په هغه سړی ویني مړي ویني چې دا ګرده مړي دي نو زه مرم دا ګرده مړي دي نو زه مرم نو بس په خپل عبرت کې نشته خو سړی د عبرت لپاره کوي خو چې موږ هدیرې ته ورته علما تقریر کوي ولې خو پر دغه ځای مې عبرت نه اخیستی چې هغه د زکندن دی ورته ګورم په له اړوه مې د جیب شان کار و دې ځای ته نه ګورم چې ظالمه د دې بخښه به بیا څوک درته کېدی خوا دې ولاړې مړ نو په هدیرې د مړو څه به فتوا خو بیخي ولا کوه په هدیرې ته بقاعده ورکې وړي په هدیرې کې کوي تر دې دومره بې حیایي ستا لیدلي هدیرې کې ورکې بل ورځ مې وویل دوی چا راښکاره کړل اجان دي احرام یې تړلې په مینا کې الله وایي ما ته وژاړې زه مه بخښم والله په مینا کې به ورکې شروع وې دغه نجس عمل شروع املاګۍ به ماته څه کېدلې څه مملا ماته څه کوریا څه مملا ماته څه په دا ټول عمر به دغه نه وه منل چې خالي دا ورکې کېږي کومه دعا به